دا د هغو افغانانو کډې دي چې د پاکستان له لوري د قانوني اسنادو نه لرونکو کسانو ته د ټاکل شوي ضرب الاجل تر ختمېدو د مخه له دغه هیواده افغانستان ته راستانه شوي دي او تر شنه اسمان لاندې ورځه شپې سبا کوي. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت لخوا د ټاکل شوي ضرب الاجل موده پای ته رسېدلې او په تېرې 3 ورځو کې د افغان کډوالو د اجباري ایستل کېدو لړۍ تر بل هر وخت چټکه شوې ده. تازه راستانه شوي کډوال وایي ډېری داسې کورنۍ شته چې هلته یې کاروبار او هټۍ درلودلې او په بیړه ایستل یې هغوی ته ګڼ مالي زیانونه اړولی شي. د دې په خبره ډېرو خپل وسایل په نیمه بیه پلورلي دي. پاکستان حکومت مو دا درخواست ده چې لږ دې موده ور اوږده کړي، لږ دې ټیم ورکړي، کاروبارونه دي، دوکانونه دي، حسابونه د خلکو سره پاته دي. نو دغه زموږ د طرف نه درخواست ده چې هغه لږ ټیم ورکړي پاکستان. نور د دې خپله خوښه ده او خلک چې دي خپل افغانیان چې راځي، که میاشت پاسې که دوه که هر وخت راځي، نو دغه دا ژمی ده، مشکلات ده، وطن کې واورې زیاتې دي، یخني ده، ماشومان دي، زنانه دي، نو دا چې بوټي نه وي، لرګي نه وي، نو دا خو ډېره سخته ده. په عین وخت کې یو شمېر نور راستانه شوي کډوال د ژمي پر رارسېدو اندېښمن دي او په افغانستان کې له حاکمو واکمنانو او اړونده موسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. د دوی په وینا ډېری داسې کورنۍ شته چې سرپناه او د ژوند کولو لومړني امکانات نه لري. دوی د لږ زره موږ سره ګزاره وکړي، احتیاط یې وکړي په دې چې دلته ژمی دی، هوا یخه ده، یو موده دې ورته موقع ورکړي، یو 2-3 میاشتې چې دغه خلک خپل په زړه او خپل په طبیعت باندې راواوړي او دغه به د موږ او دوی سره مسلمانان یو، سره ورونه یو، موږ سره دغه زیاتی او ظلم دې نه کوي، وهل ټکول دې نه کوي، ښه په انسانګیرت ورغلي او ښه په انسانګیرت هم دې رخصت کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا مالی او اداري مرستیال د پاکستان حکومت دا اقدام د ټولو نورمونو خلاف ګڼي. د کډوالو د اجباري اخراج دا د ټول نورمونو خلاف کار دی. اوس دغه کار کیږي، زموږ ورونه، زموږ خویندې دې خواته راځي، د دوی خپل کور دی وطن، ګرچې دلته څه مشکلات هم وي، اوس څه وکړو، دا یو الزامي او اجباري کار دی. خپل وطن، خپل کور دی، انشاءالله دلته زموږ څومره وس یې هغه به خپل ټول توان، خپل وس به انشاءالله مصرفوو، خپل خویندو، خپل ورونو ته به د مشکلات کم سي، رفع سي. د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت لخوا د ټاکل شوي ضرب الاجل د پای ته رسېدو تر وروستۍ شېبې د تورخم له لارې 20,000 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوي، خو اندېښنې دا دي چې دا لړۍ به د نومبر له لومړۍ نیټې لا چټکه شي. د دې ترڅنګ لویه اندېښنه د دغو کډوالو ځای پر ځای کېدل دي. موږ دې پنجاب نه رالو وروره، اوس دلته موږ دغومره نه لرو چې اوس خپل کرایه برابره کړو. موږ ځو کندوز ته، نو هلته وروره موږ داسې د سر سایه نه لرو چې موږ خپل د بچیانو، خپل د کور، خپل د ځان حفاظت وکړو. نو د دې مؤسسې نه مې دغه خواست دی چې د دې غریبانو سره دې مرسته وکړي چې وروره بس نور موږ هېڅ نه لرو.